ټاس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف به په دې غونډه کې چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې جوړیږي ګډون وکړي او په سیاسي اقتصادي مسایلو او د افغانستان بشري مرستو ته د لاسرسي په اړه به خبرې وکړي. د دې غونډې ګډونوال د افغانستان د سیاسي جوړجاړي د پرمختګ او په دغه هیواد کې د بشري او ټولنیز اقتصادي وضعیت د ثبات لپاره د سیمه ییزو همکارانو د لا زیاتو ګامونو په اړه خبرې کوي او په دې غونډه کې به د کابل په ګډون د پخوانیو تړونونو پر بنسټ له افغانستان سره د ترانسپورتي او انرژۍ د پروژو په تطبیق خبرې وشي. له بل خوا د اسلامي امارت ویاند وایي تمه لري چې په دغه ناسته کې به له افغانستان سره د اقتصادي او دیپلماتیکو همکاریو په اړه خبرې وشي. افغانستان میخواهد با تمام کشورها باز هم تاکیدا ابراز کنه که افغانستان امن است و ثبات است و این ثبات به نفع تمام منطقه و کشورها است. آنها باید از لحاظ دیپلماتیک و اقتصادی افغانستان را همکاری کنند که ثبات دوامدار شود و امنیت هم دوامدار. په دې غونډه کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د سیاسي مسایلو کارپوهان په اوسني وضعیت کې د دا ډول غونډو جوړول د افغانستان د خلکو په ګټه ګڼي. زموږ غوښتنه له دغسې ناستو څخه دا ده چې دوی د افغانستان اقتصادي برخه کې راوړاندې سي، دلته پانګونه وکوي او په حال کې د افغانستان د سیاسي رسمیت په برخه کې خپل دوی راوړاندې سي. د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني. هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پخوانۍ غونډه د 2022 کال د مارچ په 11 په چین کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقي په حضور کې جوړه شوې وه او په دې غونډه کې د افغانستان خلکو ته د روښانه راتلونکي په جوړولو کې پر همغږۍ ټینګار شوی و.